الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. دلام تعريف أحكام بيان دل إظهار أو إدغام. فديكي وجملة الذي التي ولا دیکی ظاهرا یو لام دی دویم لام موجود نه دی. د دې وجنه ځینې خلک په اجرا کې په دې کې ادغام شمسی نه وایي او بلکې منی نه ذکر ظاهر ته ګوري هلته لام موجود نه دی. نو دې کې ادغام شمسی شته. د لام تعریف ادغام په لام کې شوی دی لیکن دا لام په رسم کې موجود نه دی. او هغه خلک چې هغه په دې کې ادغام شمسی نه مني دا غنه ودا تاسو کې دي چې تاسو د لام باندې دا کوم تشدید دی نو دیتا وضعي تشدید وي کنه ادغامي ورته وي. کو چرته هغه دا و چې دا وضعي تشدید دی دا غنه بیا د حمزه په باره کې تاسو کې دي شي چې دا الذي التي ولا حمزه دا وصیه او قطعیه ده. نو په دې خو ټول قرار کې چې دا حمزه وصلیه ده نو چار کړه دا حمزه وصلیه ده نو دا په وصل کې ورزيږي نو بیا د لام د تشدید څخه حیثیت نه پاتې کیږي. نو او کوچته دا و چې دا تشدیدی ادغامی دی نو به خو اقرار د خبره وکړه چې په دې کې ادغام موجود دی. ادغام شمسی په دې کې شته. خدا سے خبر یاد کړئ چې کله کله ظاهرا لام تعریف په شکل کې لام وي او داغه به ادغام نه شوي او داغه حمزه به حذف کیږي شکل کې ورغه پشان ظاهرا حقیقتا واغه لام د فار د تعریف نه وي. نو فرق د لام تعریف او د لام هغه لام چې کم لام د نفس کلمې نه دا پیژنئ. د لام تعریف والا لام چې کم ذکر راغلی او داغه سکمه حمزه راغلی وصلیه وای دا حمزه وصی وصلیه وای دا حذف کی لکه القارعه ثم القارعه الحمد والا الرحمن الرحیم والا. او چې کم لام د نفس کلمې نه نو داغه د حمزه بیا قطعیه الته د حمزه نه حذف کی داغه لکه الفافا البابا القاها دا تلام چې د القا يلقي القاء افعال ولا دغه د بای افعال حمزه رالتا حمزه القطع دا بن حذف کی دا رنگي الحقتم. نو دا خبره تاسو پیژندل چې کوم لام تعریف وی نو دا صحیح د دې حمزه صحیح وصلیه او بل چې دا لام تعریف په اسم باندې داخلي په جمله اسمیه باندې داخلي. او بل فرق دا اورا چې کوم لام تعریف وی نو دا خو زائد علی الکلمه کو چرته د لام تعریف د دې کلمې نه لری شي نو دا کلمه په خپل زمانه خپل معنی پوره ور کوي. لکه الحمد الدرک نو حمد المستقیم ندرک مستقیم. او چې کوم لام د نفس کلمې نه لام د فعل وی او دا د کلمې نه لری کې نو کلمه به معنی پاتې کیږي. کلمه داسې معنی به نه ور کوي لکه القاها نه الدرک نو قاها الحقتم نشان الدرک حق حقتم. نو دا او پیژنې چې زونه زینو کې حمزه الجمع راغلی لکه الباب واخلا
یا چې دنو د افعال والا حمزه راغلی لم ورسره نو دا غ زینات چې دی دا مقامات پیژندل پکاري چې دا ته حمزه قطعی دي او د علامونه د نفس کلمې نه دي لك الفافا البابا الحقتم القاها الهاكم التكاثر اس وغيرها دمر دا بیات ان شاء الله